She was a moonlight with a beauty queen, goddess, what? She was a moonlight. سجل جيمي ستا ثم ساعتنا پدې کمره کې چکر لګوم پلواش. ولې تا دلته څورک دي؟ ما نه خپل دماغ ورک شوی دی. My mind, my peace of mind. هغه څه وي؟ اته نه پیژنې ځکه چې ته ټیکټس نه پیژنې. هغه څه وي؟ You don't know. دا طریقې خبرې اترې ګوره پلواش ته مې سره شپورس په کوټه کې ګپ شپ لګې او ما سره بالکل خبرې نه کوې. دا د کوم ځای ټیکټس دي؟ په لندن کې خو داسې نه د دې جنکې د جنکو سره خبرې کوي. زه خو ته دې کور بند یم که نه پلواش. په لندن کې خو جنکې هلکانو سره په بازار کې ګرځي، په هوټل کې ناستي، په کلبونو کې ډانسونه کوي. ډانسونه؟ توبه خدای توبه، دا په داسې چلو شو جیمي. غټې نه وې غټې نه وې. او پلواش هاتي او غټه بیبي او غټه بیبي. څه چل دی بیبي؟ تاسو ته پته نشته بابا په جیمي باندې څه چل شوی دی؟ خیر دی. زه دې نیکبخت ورته وایم چې دا کلی دی دومره په پیشن کې مه ګرځئ د خلکو خوارې سترګې دي لاله کې د نظره که دا جوړه دی او که نه سهار راسپېته به راغلې ده ټول بدن یې یشېږي او د خولې نه ګوپ نه خېږي. چې ته به پرې راغلی وو نو څه ګولۍ مولۍ به دې ورکړې وې که نه په دې سپېلنو څه کې وایي قمقله دا د ګولو خبرې دي سترګو والې دی سپېلني ورته لوګرې کوم نظر والا ماتومه هلکه څه دوایي مویي به دې ورکړې وه بابا ګولۍ خوړلې ته به یې اوس ښه ده کمه نیکبختو بلا دې حمله کړې ده هغه دې نه پاسومه د خپلو د پردو د لارې د کوڅې د حجرې د جومات د ښه زړه د بد زړه د تور سترګو د شین سترګو نظر مات دا بیماري ده بیماري او دا دوايي ده دوايي تباهی پالوشن ماحولیات راشه چې تعالی نظر مات کبا چاچی زما خبره وره چاچی د لارې زما خبره وره چاچی لندن کې خدا سي ما تاسو له لندن نه ډېر ګفټ وړي دي او هغه به ټول تاسو له درکړم. ګفټ مې د مینې تحفه ښایسته څیزونه او دا ښایسته څیزونه به هغه چاله ورکو څوک چې په سبق کې ښه تکړه وي. تاسو به سبق وایئ؟ نو نن زه په تاسو د لندن سیچویشن د لندن ټافیانې خوږې ټافیانې وایي دا تاسو خو پوره میله جوړه کړې ده شمشیر علي ولې دا سبق داسې څه غټې بېبي نن دلته د ماشومانو د سبق لومبۍ ورځ وه مېري به په ټولو کې ټاپیانې ویشي ټاپیانې مو په خیر شه نوې نو چې منګي راټول مات کړ منګي خلک به راټول کړي دي اوبو دپاره مې ورته منګي وخو هغه راله ټوټې کړه منګي او منګي د اوبو څښلو دپاره منګي او نو کنه پلیز زه به تاله تاوان درکړم. ته به ما لږ څه تاوان راکړې مدرسې مو په خیر شه کور کې مو راته میدان جنګ جوړ کړی دی یا الله خیر